وتحرير ومنع التحرير والتعبير والتعبير عن الصادق بالاحتلال المسؤولية بالاحتلال المسؤولية وبالمسؤولية بكل مسلم. أنا البيت المقدس الأقصى ليس قبلة الأول للفلسطينيين، ليس قبلة الأول للفلسطينيين فحسب بل لجميع المسلمين. ده بالإجراء ژوندی وي اسلامي نظام اسلامي امت او اسلامي قوت لپاره به کار کوي. د کفارو او د هغوی د غلامانو په زړونو کې به یې ډار داسې پروت وي چې د شپې به په خپل زیرزمیني کوټه کې روزونه لري. لله الحمد دا مهال کفار په همدغه حالت کې دي. په دې دومره ټکنالوژي، دومره امکانات، دومره دنیا زیري زیوات په هغه سربیره د دوی د ډار شپې او خوبونه موږ تاسو تعبیر کولی نه شو. تاسو پوهېږئ دا مهال په دې کې د ژوند څه رقم دی. خدایا کامیاب مدثر غزنوي هم درسا بوزا دا اقصا پر تختورو خزان رغلي مدثر غزنوي